که چېرته تاسو هم د انګلیش زده کوونکی او تاسو تر اوسه پورې د ګیټ په دغه 40 یوزز باندې نه پوهیږئ نو بیا هغه د چا خبره چې تاسو اوس هم د اتې په غوږ کې ودئ. ګرانو ګدونکو که چېرته تاسو د ګیټ په دغه 40 یوزز باندې پوهیږئ تاسو ته د ګیټ دغه 40 یوزز زده وي نو بیا دې مطلب دا دی چې تاسو بالکل روان انګلیش ویلی شئ. What he sees cannot be seen. What he creates cannot be created. او که چېرته تاسو ته د ګیټ دغه 40 یوزز زده نه وي تاسو د ګیټ په دغه 40 یوزز باندې نه پوهیږئ نو بیا بالکل دا ستاسو د انګلیش په ویلو کې رکاوټ جوړېدی شي. Have you ever asked yourself what you are going to do when you grow up? ګرانو ګدونکو نن د دې ویډیو د کتلو نه پس به تاسو د دې ویډیو جادو ګورئ. ستاسو دماغ به دې ویډیو ته کار پرېږدي. تاسو به وایئ چې یاره بېشکه چې ګیټ ډېر زیات امپورټنټ دی ګیټ ډېر زیات اهم دی د انګلیش په ویلو کې. خو ګرانو ګدونکو د دې ویډیو نه مخکې مونږ یو بله ویډیو هم د ګیټ په یوزز باندې د ګیټ په استعمال باندې هم جوړه کړې وه تقریبا چې 15 منټه ویډیو وه. تاسو بالکل هغه هم کتلی شئ او تاسو بالکل د دې نه هم د ګیټ دغه یوزز د ګیټ دغه استعمال زده کولی شئ. خو ګرانو ګدونکو اوس به ستاسو په دماغو کې یو سوال پیدا شوی وي. تاسو به وایئ چې یاره دا خو ټیک ده چې که چېرته یو څوک د ګیټ په استعمال باندې پوهیږي نو هغه بیا بالکل انګلیش ویلی شي او که چېرته یو څوک د ګیټ په استعمال باندې نه پوهیږي نو هغه بیا بالکل انګلیش نشي ویلی. خو اخر د دې دومره زیاتو خبرو کولو څه ضرورت دی؟ بس سیده لاړ شه او د ګیټ په دغه یوزز باندې د ګیټ په دغه استعمال باندې مونږ هم پوهه کا. یعنی مطلب دا دی چې تاسو د ګیټ دغه یوزز زده کولو ته تیار یئ او که چېرته تاسو تیار یئ نو بیا زه هم تیار یم او چې زه هم تیار یم او تاسو هم تیار یئ نو بیا انتظار د څه خبرې. بس راځئ چې د ګیټ دغه یوزز په اسانه پښتو کې په یو داسې طریقه باندې زده کړو چې بالکل د یو ادنا کلاس ماشوم هم زده کولی شي. نو ګرانو ګدونکو اوس راځئ چې 1 by 1 په یو اسانه طریقه او په یو ښکلي طریقه باندې د ګیټ استعمال زده کړو. نو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د انګلیش لینګویج یو ورب دی اچیو او د کومې مطلب چې دی حاصل کرنا یو څیز حاصلول. د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي اچیو لکه فار ایگزامپل یو ایوارډ حاصلول تعلیم حاصلول لا یو بل څیز حاصلول. خو د حاصلولو لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي اچیو او په ایډوانس انګلیش کې سپوکن انګلیش کې ګیټ یو بل ورب دی چې اچیو یې ریجیکټ کړی دی. یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ایډوانس انګلیش ووایئ او دغسې په سپوکن انګلیش کې یو داسې خبره راشي چې په هغې کې تاسو وایئ چې پلانکې څیز یې حاصل کړی دی تعلیم یې حاصل کړی دی پیسې یې حاصل کړی دي ایوارډ یې حاصل کړی دی نو دې لپاره بیا تاسو د اچیو په ځای باندې بالکل ګیټ استعمالولی شئ. یعنې ګیټ لګېدلی دی او په اول نمبر یې اچیو ریجیکټ کړی دی. فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه د اسلامیه کالج نه تعلیم حاصل کړی دی زه د یو استاد په باره کې خبره وکړم لا د یو بل چا په باره کې خبره وکړم جنرال خبره وکړم زه وایم چې هغه د اسلامیه کالج نه تعلیم حاصل کړی دی. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي he has achieved education from Islamia college. د he has achieved education from Islamia college مطلب دا دی چې هغه د اسلامیه کالج نه تعلیم حاصل کړی دی. خو دلته ما په خپل سینټنس کې په خپله جمله کې لفظ اچیوډ ولګاو کومه چې اولډ میتھډ دی کومه چې یو داسې ورب دی چې هغه ګیټ ریجیکټ کړی دی. نو بالکل دلته مالا اچیوډ لګول نه و پکار دلته مالا ګیټ لګول پکارو. اچیو هم غلط نه دی خو په ایډوانس انګلیش کې په سپوکن انګلیش کې چېرته تاسو ګیټ ولګوئ نو هغه بیا ډېر یونیک او ډېر زیات مزیدار راځي. نو دې لپاره صحیح طریقه دا ده he has got education from Islamia college. د he has got education from Islamia college مطلب بیا دا دی چې هغه د اسلامیه کالج نه ایجوکیشن یعنی تعلیم حاصل کړی دی. یو بل اگزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه په کلاس کې همیشه اول پوزیشن اخلي یعنی زه خپل ملګري په باره کې خبره وکړم د خپل ورور په باره کې خبره وکړم د خپل
وراره په باره کې یا د بل چا په باره کې خبره وکړم چې هغه په کلاس کې همیشه اول پوزیشن اخلي. اردو کې هم د دې لپاره استعمالیږي او کلاس میں हमेशा पहला पोजीशन लेता है. और इंग्लिश के लिए लपاره استعمالیږي he always gets first position in the class. the he always gets first position in the class هم مطلب دا دی چې هغه همیشه یعنی ډېلی په کلاس کې اول پوزیشن اخلي. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د گیټ په فرست یوز باندې پوه شوي. اوس راځئ چې په دویم نمبر د گیټ استعمال زده کړو او هغه هم د یو نیو ورب سره. د انګلیش یو بل ورب دی انډرسټینډ. د کومې مطلب چې دی سمجھنا یعنی پوهېدل. فار ایگزامپل په سبق باندې پوهېدل، په کار باندې پوهېدل، په خبره باندې پوهېدل. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي انډرسټینډ یعنی سمجھنا. خو ګیټ یو داسې ورب دی چې په دویم نمبر یې انډرسټینډ ریجیکټ کړی دی. یعنی که چېرته ستاسو په خبرو کې یو داسې خبره راشي چې تاسو وایئ چې زه پوه شوم، هغه پوه شو، تاسو پوه شوئ او د دې لپاره انډرسټینډ تاسو لګوئ. نو بالکل تاسو په ایډوانس انګلیش کې د دې لپاره انډرسټینډ بیا مه لګوئ. تاسو د دې لپاره بالکل ګیټ لګولی شئ ځکه چې ګیټ لګېدلی دی او په دویم نمبر یې انډرسټینډ ریجیکټ کړی دی. اگزامپل سینټنس به داسې فار ایگزامپل که زه ووایم چې زه نه پوهېږم یعنی فرض کا د فزیکس کلاس دی، کیمسټري کلاس دی، دا یو اگزامپل دی، د میتھس کلاس دی یا بل څه خبره ده، بل څه کار دی او زه وایم چې یاره زه نه پوهېږم، ما ته بیا ووایه بار بار ما ته وایه زه نه پوهېږم. اردو کې دې لپاره استعمالیږي میں نہیں سمجھتا ہوں او په انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي I do not get. د I do not get مطلب دا دی چې زه نه پوهېږم. تاسو ویلی شئ I do not understand، دا هم صحیح دی خو I do not get د ټولو نه ښکلې طریقه او مزیداره طریقه یې دغه ده. یو بل اگزامپل به دا چې فار ایگزامپل که زه ووایم چې مونږ پوه شوي یو یعنی فار ایگزامپل یو کار شوی وي، یو خبره شوی وي، یو کلاس اخیستلی شوی وي او زه وایم چې مونږ ګورې پوه شوي یو. اردو کې دې لپاره استعمالیږي هم سمجھ چکے ہے. مطلب یې دا دی چې مونږ پوه شوي یو او په انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي we have got. د we have got مطلب دا دی چې مونږ پوه شوي یو. بخښنه غواړم ګرانو کتونکو دا یو خبره زما نه هیر شوې وه چې د ګیټ سیکنډ فارم ګاټ دی او تھرډ فارم یې هم ګاټ دی، څلورم فارم څلورم حالت یې دی ګیټینګ. نو په دویم نمبر سینټنس کې وی هیو ګاټ مطلب دا دی چې مونږ پوه شوي یو، ما ګاټ ولګاو او ګاټ یې تھرډ فارم دی. یو بل اگزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه به پوه شي. زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکړم چې هغه اوس نه پوهېږي خو هغې ته به د خپلې غلطۍ احساس وشي، هغه به پوه شي. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي she will get. she will understand هم ټیک دی او she will get هم ټیک دی خو دومره ده چې get په ایډوانس انګلیش کې په سپوکن انګلیش کې لګېدلی دی او انډرسټینډ یې ریجیکټ کړی دی. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ګیټ په سیکنډ یوز باندې هم پوه شوي یئ او اوس راځئ چې د ګیټ تھرډ یوز هم زده کړو یعنی د ګیټ دریم استعمال هم زده کړو. نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د انګلیش لینګویج یو بل ورب دی ریچ. ریچ مطلب دی پہنچنا یعنی رسیدل، یو ځای ته رسیدل، سکول ته رسیدل، کالج ته رسیدل، جماعت ته رسیدل، آفس ته رسیدل. ریچ د دې لپاره استعمالیږي خو ګیټ یو داسې ورب دی چې ریچ یې ریجیکټ کړی دی. یعنی که چېرته تاسو د ریچ په ځای باندې ګیټ استعمال کوئ نو ستاسو انګلیش به ډېر مزیدار او ذایقه دار ولګېږي. یعنی ګیټ لګېدلی دی او په دریم نمبر یې ریچ ریجیکټ کړی دی. اگزامپل سینټنس به داسې فار ایگزامپل که زه ووایم چې مونږ روزانه کور ته ناوخته رسو. اردو کې دې لپاره استعمالیږي هم روزانه گر لیٹ پہنچتے ہیں. مطلب دا دی چې زمونږ دا عادت دی چې مونږ هره ورځ روزانه کور ته ناوخته رسو. انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي we get home late daily. د we get home late daily مطلب دا دی چې مونږ روزانه کور ته ناوخته رسو. تاسو دا هم ویلی شئ چې we reach home late daily. د دغه هم مطلب دا دی چې مونږ روزانه کور ته ناوخته رسو.
خو تاسو ته خو ما د ګیټ استعمال وښودل که نه د ګیټ په باره کې خو تاسو زده کړه که نه چې ګیټ څه څیز دی او څه کار کوي نو مطلب یې دا دی چې مونږ کور ته روزانه ناوخته راځو. یو بل اگزامپل به داسې وي فار اگزامپل که زه ووایم چې مریض هسپتال ته ناوخته ورسېدو. فار اگزامپل ستاسو یو مریض وي لا د بل چا مریض وي خو یو مریض وي او هغه ډېر زیات سیریس وي هسپتال ته د هغه رسېدل ډېر زیات په ټایم باندې په کار وي او زه بیا تا ته ووایم چې یاره هغه خو هسپتال ته ناوخته ورسېدو. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي د پیشنټ ګاټ لیټ ټو هاسپټل. د پیشنټ ګاټ لیټ ټو هاسپټل مطلب دا دی چې مریض هسپتال ته ناوخته ورسېدو. ګران ګودونکو زه امید لرم چې تاسو به د ګیټ په یوز نمبر 3 باندې هم پوه شوي یئ او ګرانو ګودونکو اوس راځئ چې په 4 نمبر باندې د ګیټ یو بل استعمال هم زده کړو ځکه چې تاسو ته ما د ویډیو په سټارټ کې وویل چې د ګیټ 40 نه هم بهره یوزز دي. نو اوس راځئ چې په 4 نمبر باندې د ګیټ یو بل استعمال هم زده کړو. د انګلیش لینګویج یو بل ورب دی فایند FIND find او د find مطلب دی پیدا کول یو څیز میلاویدل. فرض که تاسو ته یو څیز میلاو شي تاسو یو څیز پیدا کړئ په لاس دله درشي نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي find یعنی د یو څیز په باره کې تاسو تلاش کوئ د یو څیز په باره کې تاسو غواړئ چې دا موږ ته میلاو شي دا موږ حاصل کړو نو بس د دغې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي find. خو د انګلیش لینګویج یو بل ورب دی ګیټ هغه لګېدلی دی او فایند یې ریجیکټ کړی دی. نو که چېرته تاسو د فایند په ځای باندې ګیټ ولګوئ نو ستاسو انګلیش به ډېر زیات مزیدار ولګېږي. اگزامپل سنټنس به داسې وي فار اگزامپل که زه ووایم چې هغوی ته یو بیګ میلاو شو یعنی هغوی په لاره باندې روان وو او هغوی ته یو بیګ میلاو شو کومه چې د پاسټ انډیفینټ ټینس सेंटेंस है. उर्दू की दफ़ारा इस्तेमाली की उनको एक बैग मिला उनको एक बैग मिला मतलब दादा कि आगे होता यो बैग मिला शो और पे इंग्लिश के दफ़ारा इस्तेमाली की दे गॉट अ बैग दे गॉट अ बैग मतलब दादा कि आगे होता यो बैग मिला शो खुगरानू बदन को द टूलू ना इम्पोर्टेंट द टूलू ना अहम खबर दादा कि गोरे دا یو څو اگزامپلز چې موږ د یو یوز سره ورکو صرف او صرف دا ګیټ د دې یو څو اگزامپلز پورې لیمیټډ نه دی یعنی دا صرف دومره نه استعمالیږي تاسو په هر ټینس کې په هر ماډل ورب کې دا استعمالولی شئ یعنی په 12 ټینسز کې دا استعمالولی شئ څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د ګیټ سیکنډ فارم ګاټ دی تھرڈ فارم یې هم ګاټ دی څلورم فارم څلورم حالات یې هم ګیټینګ دی. نو په دغه طریقه باندې تاسو ګیټ په هر ټینس کې په هر ماډل ورب کې استعمالولی شئ. نو د دې ګاټ ا بیگ مطلب دا دی چې هغې ته یو بیگ میلاو شو. یو بل اگزامپل به داسې وي په 4 نمبر یوز کې او هغه هم اخري اگزامپل فار اگزامپل که زه ووایم چې زما ملګري ته یو جاب میلاو شو اردو کې دې لپاره استعمالیږي میرے دوست کو ایک جاب ملا او په انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي مای فرینډ ګاټ ا جاب. مای فرینډ ګاټ ا جاب مطلب دا دی چې زما ملګري ته یو جاب میلاو شو. خو ګرانو کتونکو که چېرته زه د جاب په ځای ووایم چې ما ته روپۍ میلاو شوي دي یعنی هغه ته خو جاب میلاو شو خو ما ته 500 روپۍ میلاو شوي دي. دې لپاره په اردو کې استعمالیږي مجھے 500 روپے मिल चुके हैं और इंग्लिश के लिए लपاره इस्तेमाली की आई हैव गॉट 500 रुपीज़ आई हैव गॉट 500 रुपीज़ मतलब دا چې ما ته 500 روپۍ میلاو شوي دي. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ګیټ په 4 یوز باندې هم پوه شوي یئ یعنی په 4 نمبر چې ګیټ کما ورب ریجیکټ کوي تاسو به په هغې باندې هم پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په 5 نمبر باندې د ګیټ یو بل استعمال هم زده کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د انګلیش لینګویج یو بل ورب دی آرن او د آرن مطلب دی کمانه یعنی ګټل پیسې ګټل یا یو بل څیز ګټل. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي آرن خو ګیټ لګېدلی دی او په 5 نمبر یې آرن ریجیکټ کړی دی یعنی که چېرته تاسو د آرن په ځای باندې ګیټ استعمال کوئ نو ستاسو انګلیش به ډېر زیات مزیدار ولګېږي. اگزامپل سنټنسز کې فار اگزامپل که زه ووایم چې هغه ډېرې پیسې ګټي زه د یو چا په باره کې خبره وکړم چې هغه بې انتها ډېرې
پیسې ګټي. فار ایگزامپل زه ایلن ماسک یاد کړم چې هغه ډېرې زیاتې پیسې ګټي. او بہت پیسې کماتا ہے، او بہت پیسې کماتا ہے مطلب دا دی چې هغه ډېرې زیاتې پیسې ګټي. انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي he gets much money. د he gets much money مطلب دا دی چې هغه ډېرې زیاتې پیسې ګټي. تاسو بالکل earn هم استعمالولی شئ. تاسو ویلی شئ he earns much money، خو earns ښه نه دی. earns ډېر زیات ایډوانس نه دی. تاسو که چېرته ښکلی انګلیش وایي، ایډوانس انګلیش وایي، نو بیا به get استعمالوئ. تاسو به وایئ he gets much money او مطلب یې دا دی چې هغه ډېرې زیاتې پیسې ګټي. خو که چېرته بل طرف ته زه ویم چې زما دوست یعنی زما ملګری پیسې نشي ګټلی، یعنی میرے دوست پیسے نہیں کما سکتا ہے. اردو کې د لپاره داسې استعمالیږي. او انګلیش کې بیا د لپاره استعمالیږي my friends cannot get money. د my friends cannot get money بیا هم مطلب دا دی چې زما دوست پیسې نشي ګټلی. ګران اورېدونکو زه امید لرم چې تاسو به د ګیټ په 5 نمبر یوز باندې هم پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې د ګیټ په 6 نمبر باندې یوز هم زده کړو. په 6 نمبر باندې ګیټ ریجیکټ کړی دی gave، GIVE gave مطلب یې دی دینا ورکول، چاله یو سیز ورکول، چاله پیسې ورکول، چاله جاب ورکول، چاله انعام ورکول یا چاله یو بل سیز ورکول. دې لپاره به انګلیش کې استعمالیږي gave او ګیټ لګېدلی دی په 6 نمبر باندې gave ریجیکټ کړی دی. اگزامپل سینټنسز کې فار ایگزامپل که زه ووایم چې زه به تاله انعام درکم، یعنی که ته لاړې دا کار دې وکړو نو زه به تاله انعام درکم. موږ اکثر پښتو کې داسې قسم له خبرې کوو که نه، که تا دا کار وکړو نو زه به تاله انعام درکم. نو انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي I will get you award. I will get you award مطلب دا دی چې زه به تاله انعام درکم. یو بل اگزامپل به دا چې فار ایگزامپل که زه ووایم چې زما دشمن ماله اوبه راکړې، یعنی دشمن مې ولګېد او ما ته یې په ګیلاس کې اوبه راکړې. اردو کې دې لپاره استعمالیږي میرے دشمن نے مجھے پانی دیا. او په انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي my enemy got me water. my enemy got me water مطلب دا دی چې دشمن مې ماله اوبه راکړې. ګران اورېدونکو زه امید لرم چې تاسو به په یوز نمبر 6 باندې هم پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې د ګیټ 7 نمبر یوز هم زده کړو چې په 7 نمبر اخر ګیټ کومه ورب ریجیکټ کړی دی. خو د دې زده کولو نه مخکې که چېرته تاسو اوس هم دا ویډیو ګورئ نو بیا د دې مطلب دا دی چې تاسو د انګلیش سره بې انتها شوق لرئ. او انشاءالله زه تاسو ته په چیلنج سره زه تاسو له ګارنټي درکوم که چېرته تاسو دغه خپل شوق تر 2 میاشتو پورې داسې مینټین برقرار وساتو نو بیا به تاسو داسې انګلیش وایئ، داسې انګلیش وایئ لکه د انګریزانو. خو صرف تاسو دومره صبر وکئ چې دغه خپل سټراګل دغه خپل شوق تر 2 میاشتو پورې وساتئ نو بیا به تاسو انشاءالله ماته دواګانې کوئ. اوس ګرانو اورېدونکو راځئ چې په 7 نمبر باندې وګورو چې ګیټ کومه ورب ریجیکټ کړی دی. نو په یاد ساتئ د انګلیش لینګویج یو بل ورب دی بیکم، او د بیکم مطلب دی جوړېدل، یو ډاکټر جوړېدل، یو استاد جوړېدل، یو مداري جوړېدل، یو غل جوړېدل. دا اگزامپلز دي، ٹھیک ده. نو بیکم ویلی کېږي جوړېدلو ده، هو جانا انګلیش کې د جوړېدلو دپاره استعمالیږي بیکم. خو ګیټ په ایډوانس انګلیش کې لګېدلی دی او بیکم یې ریجیکټ کړی دی. که د بیکم په ځای باندې تاسو ګیټ ولګوئ نو ستاسې انګلیش به ډېر مزیدار او ذایقه دار راشي. فار ایگزامپل که زه ووایم چې زه به یو استاد جوړېږم I will become a teacher نو بالکل تاسو د بیکم په ځای ګیټ لګولی شئ I will get a teacher نو مطلب یې دا دی چې زه به یو استاد جوړېږم. د I will become a teacher هم مطلب دا دی چې زه به استاد جوړېږم او د I will get a teacher هم مطلب دا دی چې زه به استاد جوړېږم. خو په 1 نمبر باندې ګیټ لګېدلی دی او بیکم یې ریجیکټ کړی دی. یعنې د خبرې مطلب مې دا دی که چېرته هم بیکم راشي نو تاسو بالکل د هغې په ځای باندې ګیټ لګولی شئ. خو دا یو خبره په یاد ساتئ دا 7 یوزز چې موږ د ګیټ زده کړه 7 ورب داسې و چې هغه ګیټ ریجیکټ کړي وو. که چېرته د دغه وربس سیکنډ فارم، تھرډ فارم او فورث فارم راشي
نو بیا به هم get ریجیکټ کوي، دا نه چې فرست پام به ریجیکټ کوي، ټول سیکنډ تھرډ او فورث پام به هم ریجیکټ کوي. ګران ګودونکو زه امید لرم چې تاسو به په دغه 7 یوزز باندې پوه شوي یئ او په 8م نمبر باندې چې get کومه ورب ریجیکټ کړی دی نو هغه خو چونکې په هغې باندې مونږ یو ویډیو جوړه کړې ده، بالکل تاسو په دې سکرین باندې چې دا کومه تمنیل ښکاري بالکل دغه ویډیو مونږ په 8 نمبر چې کومه get ورب ریجیکټ کړی دی په دغې باندې مونږ یو ویډیو په ډیټیل سره جوړه کړې ده، تقریبا 25 منټ ویډیو ده. یوازې دغه یو 8م نمبر یوز نه دی، دا نور چې څومره هم یوزز دي د get نو په دغه 25 منټ کې دغه نور یوزز مونږه کور کړي. تاسو بالکل دغه نور یوزز د get هم په دغه بله ویډیو کې زده کولی شئ. بس عرضي دومره ده چې کله چې زموږ سره adjective time وي، یعنی get when we show the adjective time in 12 tenses، کله چې یو adjective وي یو صفت وي او هغه زموږ سره په 12 tenses کې بدل شوی وي نو د هغې لپاره موږ get استعمالوو. لکه فار ایگزامپل سپین ته په اردو کې استعمالیږي سفید او په انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي وایټ، نو دا بالکل یو adjective دی. اوس که دا زه په جمله کې استعمالوم او زه تاته وایم چې ته خو ورځ تر ورځه سپینېږي نو بالکل دا یو adjective ما استعمال که. نو که د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي you are getting white day by day، ته ورځ تر ورځه سپینېږي. یوازې سپین نه، په adjective کې مختلف څیزونه راځي، colors adjective راځي، weather adjective راځي، هر څه. نو په دغې باندې موږ په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده، تاسو بالکل د هغې نه دغه نور یوزز زده کولی شئ. ګرانو کتونکو که چېرې تاسو د ویډیو نه زده کړه کړې وي نو بس هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکئ او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو صرف او صرف په 2 میاشتو کې انګلیش په پښتو کې زده کړئ او داسې انګلیش ووایئ لکه د انګریزانو، نو بیا صرف او صرف په 2 میاشتو کې انګلیش په پښتو کې زده کولو لپاره هم په دې ځای زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او که چېرته تاسو موږ له څه مشوره راکول غواړئ چې په یو ټاپک راته ویډیو جوړه کړه نو بس تاسو په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ وکړئ او انشاءالله زموږ اپکمنګ ویډیو نیکسټ ویډیو بس تاسو د دغه کمنټ مطابق وي. بس د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.